حضرت عثمان با دیره تراغه نو جړل به صحابه ورته وی چې دیره تراشه نو تجاری بل جنت دوزخ خبرې کیږي ته نه جاړي او دیره تجراشه تجاری هغه ورته څوي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د پیغمبر نه اوریدلی دي چې قبر د آخرت په سختو کې ډومبنای پیشي ده وصحابه د دې قبر دا ډومبنای شپه چې ده چې پکې د کیږي او ډومبنای شپه پکې راشي دې ډومبنای شپې ته د خدای د ټوله خدای سختۍ هستي دا ډومبنای شپه چې څومره سخته ده نو د دې الفاظو ترجمه یو شاعر کړی ده چې خپل چې دی واخلي الته دې کېږدي خود سنبال کا بیا در نه لیږدي خپل چې دی واخلي الته دې کېږدي خود سنبال کا بیا در نه لیږدي درته براشي د قهر ریږدي تکیا دی خدای شا په ګورستان کې ترا په یاد یادی بابا کړه چې هغه څه شو ورته نگاه کړه بادشاہی لار دا کاروان تیریږي سحر سبا دی بلبل چغیږي الته به ډېر ډېر ته په ارمان شي چې بندیوان د ګورستان شي توبه وباسا وقت دی تیریږي سحر سبا دی بلبل چغیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو خبر واوري زه ابتدا کې مې درته ویلي چې دا مخامخ د خاورو ډېرې لاندې چې پروت دی دا ما د ایمان پر رڼا پېژندلی وم د ایمان پر رڼا زه اسې اته ورځې پس لس ورځې پس پنځلس ورځې پس چې دې ځای ته راشم او د خپو ته ودرېږم نو شل ورځې مې بیا زړه خوشحال زه درته په ایمان دی تاسو به ما ګورئ چې زه هسې کله کله مازدیګر ټایم کې د دې زیارت ته راځم هسې دغه د شګو ډېري سره یو ساعت ناسته دا غنیمت وګڼئ کوم وخت هم چې دلته تیر شي تر غرمې پورې قسم په خدای دی چې د دې قیمت به درته په آخرت کې پته لګي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تقریر کولو او په جذبه کې راغی والله بالله ثم تالله مجھے خدا لاعزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یو ځل الله ویل د دوارو جهانو د نعمتونو نه بهتر دي